د نبی علیه الصلاة والسلام هغه چهره چې الله پاک په قرآن کریم کې صفت کوي هغه په وینو رنګینه سول. په غزوه احد کې عتبه یو غشی ورخطا کوي، د نبی علیه الصلاة والسلام غاښ مبارک یې شهید کړي، شونډان یې ورپرې کړ. عبدالله ابن شهاب دی یو غشی ورخطا کی، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مخ یې ورزخمی کی، په وینو یې ورولړ. ابن قیمه دی یو ډبره ورخطا که، د نبی علیه الصلاة والسلام پر سر باندې خولو، په دې خول کې د اوسپنې کړۍ وې، دا کړۍ د نبی علیه الصلاة والسلام په سر مبارک جګې سولې، دننه سولې. د نبی علیه الصلاة والسلام هغه چهره چې الله پاک په قرآن کریم کې صفت کوي هغه په وینو رنګینه سوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به د ده د چهرې مبارکې وینې ورصفا کولې، وینې نه درېدې. بیا به یې چټایي وسوځله، هغه د چټایي ایرې به پر دا زخمو باندې ورښولې. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله ته دا خلکو ته بدوا وکړه، کومو خلکو چې ستا دغه نوراني چهره په وینو در ولړله، په وینو یې رنګینه کړله. نبی علیه الصلاة والسلام به په دغه وخت کې وویل اللهم اهد قومي، یا الله ته زما و قوم ته هدایت وکړې، فانهم لا یعلمون، و دوی ته زما شان نه دی معلوم، و دوی ته زما حیثیت نه دی معلوم، یا الله ته هدایت ورته وکړې. لیکن دغه دشمنان پر دې باندې قحط را، د امامې یو ډېر غټ سردار ثمامه بن اثال نوم دې ایمان راو، مسلمان سلو، ایمان یې راوړي. دی چې امامې لره ولاړی نو د مکې پر خلکو باندې غنم سپلای بنده کړل. مکې مکرمې لره چې به غنم راتلو دا له امامې ځه راتلو، نو پر مکه مکرمه باندې چې قحط رالی خلک مجبوره سول، دا د امامې سردار ثمامه بن اثال دی د مکې پر خلکو باندې خپل اختیار و چې زه غنم نه پر خرڅوم. دا د مکې خلک تنګ سول، مجبوره سول، یو وفد یې جوړ کړي، غټ وفد یې جوړ کړي، رالی نبی علیه الصلاة والسلام، و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل ای محمده ته وسیله رحمه یې، ته له خپلو رشته دارانو باندې مهربانه یې، ته دا د امامې سردار ته ووایه چې موږ ته دا د غنمو دا سپلایي دا جاري وساتي او دا پر موږ باندې دا غنم بند نه کړي. څونه ظلمونه د مکې سردارانو له جناب محمد رسول الله سره کړي، له مکې مکرمې څخه پر هجرت باندې مجبوره کړ، او د ده مخ مبارک یې په وینو ور ولړی، غاښ یې ور شهید کړي. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د دغه ظلمو باوجود دا د امامې سردار ته خط ولیکي، ورته وویل چې د مکې پر خلکو باندې غنم مه بندوه، غنم مه بندوه،
دغه رقم یې جاري وساته لکه مخکې چې دې څنګه ورکول. دا هغه تحمل دی، برداشت دی. د مکې قریشو دونه ظلم له نبي علیه الصلاة والسلام سره وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام لور بی زینب دا د نبي علیه الصلاة والسلام و یو قریب ته په نکاح کې ناسته وه، ابو عاص نوم. نبی علیه الصلاة والسلام له مکې مکرمې څخه هجرت وکړي، لور یې په مکه مکرمه کې پاته سو. نبی علیه الصلاة والسلام لاړې مدینې منورې له. دا لور به خپل پلار ډېر یادوي، بی زینب به ډېر یادوي خپل پلار. بله ورځ دا خپل خاوند ورته وویل ولکه دلې له ما سره اوسې خوشحاله خو ټیک، او که په خپل پلار پسې ځې هجرت کوې هم زه اجازت درکوم. نو بی زینب ورته ویل چې زه خپل پلار لره ځم. نو د ابو عاص و خپل ورور ته وویل چې دا زما کوروالا دا بوزه مدینې منورې له. نو دا ورور یې دا بی زینب را روانه که. نبی علیه الصلاة والسلام ته به هم د دې اطلاع وه، صحابه کرام به مخ لره ور استول چې زما لور راځي تی مخ لره ورسي. نو دا د ابو عاص ورور چې بی زینب روانه کړله، د قریشو سرداران په خبر سو، هغه یې لاره ونیوه. لاره چې ونیوله په مخ کې ورته ودرېدو چې ته به نه ځې مدینې منورې له. هغې ورته ویل چې ما ته خپل خاوند اجازت را کړی دی، ولیا دا زموږ بدنامي ده چې ته په سپینه ورځ ځې له مکې مکرمې څخه، او موږ پابندي لګولې ده چې هېڅوک به نبي علیه الصلاة والسلام پسې نه ځي، په محمد پسې نه ځي. یو ظالم و هغه چې دا بی زینب پر کوم اوښ باندې سپروله، د دې اوښ پښې په توره باندې وولې. دا اوښ وتورېدی وغورځېدی، بی زینب کښته ځین راولوېد. دا د نبي علیه الصلاة والسلام لور له اوښه څخه کښته راولوېدله، او دا په امید سره هم وه، کښنه یې هم په نس زخمي سوه، سر یې مات سو، په ډبرو کې ونښتله. بیرته یې واپس که مکې مکرمې. بیا ابو سفیان ویل ولکه ځي په شپه کې دې پټه ووځي چې څوک نه شي په خبر، نو به زموږ بدنامي نه کېږي. بیا یو شپه بعد یې د شپې راوایستله دا د نبي علیه الصلاة والسلام لور. نو په هغه وخت کې د اوښانو سفر و، زخمي هم وه، ناجوړه سوله. دا چې مدینې منورې لره ورله، نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل د دې حالات ته چې سر یې مات و، زخمي وه، ناجوړه وه، کښنه یې هم ضایع سولو. د نبي علیه الصلاة والسلام تر سترګو اوښکې تویې سوې چې دې ظالمانو زما لور هم نه کماپ. او بیا له دغه زخمو او له دغه ناجوړۍ څخه دا بی زینب وفات سوه.
لیکن د دې د یو څو عمر بعد نبی علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه فتح کړه. هغه د بی بی زینب قاتل